السلام علیکم پښتو ویلاګ کومراټ ته په چکر باندې امید لرم چې تاسو مخکینی پارټس هغه کتلی وي او خوند هم ترې اخیستی وي. کومراټ ته چې په چکر ځي نو چې څومره هم تاسو ته علاقې راځي بس تاسو به ټول نه خوندونه او داسې انجوای کوئ به. نو کومراټ کې به یوازې تاسو نه انجوای کوئ چې تاسو څومره هم علاقې تیریږي هغه تاسو هغې نه خوند اخیستلی شئ. نو زما د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې تاسو چې نورې هم علاقې دي هغه هم تاسو ووینئ او تاسو ته پته ولګي چې کومراټ نه علاوه نورې هم ښایسته ښایسته علاقې شته دي. دا کم ځای کې چې د انور دغه کېږي ډوبېږي که نه دې طرف ته تاسو دا ونې ووینئ. دلته کې ونې لږې سیوا دي. دا ځای ما تاسو ته لږ میداني شوی دی. میداني شوی نه دی خو بیا هم داسې شوی دی چې د غرونو مناسبت سره داسې ښکاري لکه چې اوار ځای دی. دلته کې ونې هم کېږي او ونې خو غرونو کې هم کېږي خو دلته کې هغه ونې کېږي چې هغې نه ته میوه اخیستی شي. لکه اوس دا غوزان دي که نه اوس دلته کې یو ځنګل شانتې جوړ شوی دی او دا ځنګل د څه دی دا د غوزانو ونو دی او دې منځ کې اتیره شانتیا هم ښکاري قبرونه پکې هم ښکاري. مطلب دا دی چې غرونو کې خو قبرونه هغه کنستل او هغه جوړول هغه ګران کار دی. نو قبرونو دپاره هم به داسې ځای جوړی چې هغه لږ خاوره پکې ډېره وي یا داسې وي چې هغه کنستو کې اسان وي یا هغه راغورځېږي نه. نو داسې ځای کې قبرستان هغه خلک جوړی او بل مخکې به راشي جنګلي د قبرستان دپاره چې کوم جنګلي جوړی لرګي نه هغه هم تاسو ووینئ چې ټور باندې سي او موسم هم ښکلی وي نو هغه مازه دوباله شي. نو تاسو کتلی شئ موسم ډېر ښکلی دی صفا ماحول دی اسمان هم تک شین ښکاري. کله اسمان ته تک شین ښکاري دې مطلب دا دی چې آب و هوا صفا ده. چې کله تاسو ته اسمان خړ خړ ښکاري نو آب و هوا لږه ګنده وي که نه ځکه تا ته د اسمان داسې نه ښکاري. ګوره د وریځې هم داسې د مالوچې په شان سپینې سپینې ښکاري او د اسمان هم درته شین ښکاري او دا غرونه هم درته صفا صفا ښکاري. چې آب و هوا صفا نه وي نو دا غرونه به تا ته هم خړ خړ ښکاري داسې به ښکاري لکه چې لرې یا ستا نظر لکه کمزوری وي. نو چې ښکلی موسم وي نو دا هر څه به تا ته صفا صفا او نږدې نږدې ایچ ډي کې به درته ښکاري. پته نه لګي دا علاقه ماته داسې ښکاري لکه چې ښکته علاقو زموږ د علاقو په شان جوړه شوې ده که نه اوار ځای پکې ډېر زیات دی پټي پکې هم دي. نو داسې ښکاري لکه چې خپلو علاقو کې روان یې ښکلې هغې په شان میداني دي لګي. اوس دا به کې خوړ شانتې راوتی دی. اکثر د زموږ علاقو کې هم داسې خوړونه راوځي او هغه چې زیات وخت وشي نو هغه بالکل رڼې او صفا اوبه شي. دا هم داسې ښکلې صفا اوبه بهیږي خلک پکې لامبي هم او ډېر ښکلې رڼې اوبه دي شنې اوبه دي. د دغه نه لږ کلر بدل دی کم چې دریای پنجکوړه دی هغه لږ اوبه سیوا دي او ډېر په تیزۍ سره بهیږي نو هغې رنګ لږ بدل ښکاري او دا سلو سلو شانتې بهیږي او کمې هم دي او صفا هم دي نو رنګ کې ډېر ښکلي ښکاري. هسې سوچ وکړئ که نه چې روډ زبردستي مزیدار وي که نه اوار وي نو ګاډی پکې هم ښه په سکون سره روان وي او ته به پکې هم ښه په سکون سره ناست وي. او بل خبره دا ده چې ویډیو کې نو هغه به هم بالکل سموت راځي موبایل به تا ته نه ډقېږي. یو چې ګرانه کیمره در سره یا خو بېله خبره ده یا در سره ګران گاډی وي که نه هغې کې خو پته نه لګي. خو زه درته هسې نارمل خبره کوم. تاسو چې ویډیو ګورم تاسو هم داسې نارمل سوچ به کوئ که نه تاسو به ښه پوه شوي. اوس دا کتلی شئ یو بل بازار راغی او خو دوکانونه اکثر بند دي. دا څومره غټه علاقه ده دې کې ما دا دی یو بازار دا دی ولیدو. نو دا علاقې په دې بازار کې چې دا چې څنګه اوس بازار ختمېدو والی شي نو دغه د یو بورډ لګېدلی دی په هغه کې مختلف نومونه هغه لیکلی شوي دي. مطلب دا چې مخکې چې څومره علاقې را روانې دي هغې فاصله او هغې نومونه هغه پکې لیکلی شوي دي. لکه څنګه چې زه تاسو ته ووایم بیاړ بریکوټ کلکوټ او تل او کومراټ دا ځایونه مخکې را روان دي.
او کم ځایونه چې تیر شو هغه تاسو په ویډیو کې ولیدله او دا ځایونه روان دي دې کې به تاسو ډیر ځایونه هغه نه ځکه چې روډ به خراب وي او زه به ویډیو نشم کولی نو هغې دپاره ستاسو نه اډوانس کې بخښنه غواړم کمراټ ته اوسه پورې څومره فاصله پته شته 41 کیلومتر فاصله اوس هم پاتې ده کمراټ ته او موږ چې را روانېدو هغې ځای نه ورته 8 غنټې لار وه اوس دا لاندې جنګلې چې تاسو ته ښکاري که نه د قبرونو دپاره جوړې شوي دي لرګو نه نو هغه دلته خلک وایي که نه وایي دلته خاوره کمه ده غرونه دي که نه غرونو کې خاوره نه وي که نه نو دا هغې سپورټ دپاره دا جنګلې جوړې شوي دي او بل دا دې ځای خلکو دغه به م وي که نه داسې قبرونو ته به دا جوړی روایت شانتې رواج شانتې به م وي که نه خانه چې کومراټ ته ځئ نو په لاره به دا پلونه ډېر زیات ووینې ځکه چې خامخا بره علاقه ده او اوبه پکې ډېرې بهیږي مسلسل بهیږي دا دریای پنجکوړه نو خامخا یو علاقې بل علاقې سره کنیکشن چې کوم دی نو هغه د دې پلونو د وجې جوړ دی او ښه خبره هم د سهولت دی اوس دې ځای نه به هم تاسو ته ښکاري دا مخکې دې مطلب دا دی چې روډونه اوس هغه شان نه دي ځای په ځای به خراب وي کله به ښه شي کله به خراب شي یعنی مسلسل به هم خراب نه وي خو خامخا کله به خراب شي کله به صحیح روډ راځي اوس دا کوم علاقې کې چې مونږ سفر کوو روان یو دا پاتراک علاقه ده اوس دا ماته څنګه پته ولګېده دا اوس د سرکاري سکول مخې ته راغی په دې باندې ښکلي لیکلي دي پاتراک ګورنمنټ های سیکنډري سکول پاتراک او ډېر ښکلی دغه ډیزاین باندې جوړ شوی دی روډ غاړې ته دی خو ما ته پکې واړه نه ښکاري یا به چوټي وي او خامخا چوټي ده ټیم ته خو وګوره که نه دې علاقې نه مونږ دا سیندریانې دا ګورو که نه دا څومره هم چې ښکلي ځایونه دي هغې ته مونږ ګورو په دې شیشه کې نو هلته لرې یو غر دی که نه هغې باندې واوره مونږ ته ښکاري واوره پې شوې ده مطلب دا چې مخکې پې ډېره زیاته واوره شوې ده نو هغه اوسه پورې نه ده ولې شوي نو مونږ ته پکې هغه واوره ښکاري دې مطلب دا دی چې کومراټ نږدې دی ښه یاره چې دغه شان موسم وي او دغه شان ښکلي ښکلي ځایونه وي ښکلي نظارې وي او ګاډی دې په قلاره قلاره روان کړی وي سلو یې چلی او داسې ډېر زیات خوند کوي ګورئ ښه او چې اوس داسې علاقو کې روان یو تا اوس په سپیډ باندې ګاډی په مخه کړی نو بیا داسې خوند هغه ته نشي اخیستی نو بس هغه ځان یو جوش که نه څوک په د ګاډي تیز چلولو باندې خوشحالېږي څوک نظارو ته په کتو باندې خوشحالېږي د هر چا ځان خپل چایس دی خو چایس کې هم ښه او بد وي اوس دا ښه چایس دا دی چې بس ګاډی په قلاره چلوه او دې نظارو ته ګوره قدرت نظارې دي ښکلي ښکلي او بس شکر وباسه الحمدلله په لاره باندې پلونه خو ډېر تیر شو ډېر راله خو دې پل باره کې به تاسو یو خبره وکړم تاسو به دا خیال چې دې پل لاندې خو به نه بهیږي دا څنګه جوړ شوی دی تاسو به کتلی شئ دې لاندې چې کوم داسې خول شانتې جوړ شوی دی که نه نو دا چې کله بارانونه او سیلابونه سیوا شي نو دې لاندې اوبه ډېر په تیزۍ سره بهیږي نو هغې د وجې نه دا پل جوړ شوی دی اکثر په شکال ورځو کې اوس دا په شکال ورځې ته موږ چې کم روان یو خو امر له څه نشته بارانونه نشته کله بارانونه سټارټ شي نو دا به ښه په تیزۍ سره بهیږي نو بیا به تکلیف وي یو ځای نه بل ځای ته تلو کې بس څه کوئ نو ښکلې علاقې دي او خوند دې واخلئ اوس دا دلته کې دریای پنجکوړه داسې ښکاري که نه ته به اوس چې داسې دا روډ چې څنګه ښکاري او دا موړ کې تاو شوی را تاو شوی که نه دغسې دا دریا داسې موړ کې تاو شوی را تاو شوی ده د غرونو کې او ښکته بهیږي نو دا هم ډېر زیات خوند کوي ګورئ ښه چې ګورئ ورته چې د چکر به مقصد سره راوتی نو ګاډی به سلو چلی ځکه چې د هر څه خو انجوای کې که نه تاسو به څه وایئ چې دا څه په مخه لګئ انجوای او خوند واخلئ او داسې او هغسې که نه نو ویډیو کې نور څه خو بس دغه ښکلي نظارې پکې ته پکې څه وایي نه په سترګو باندې که نه نو بس ځکه تاسو ته داسې ویمه واو دا ځای پکې وایي نه اوس یې خوند وکړو دلته د دریای پنجکوړه ډېره زیاته کولاو شوې ده
مطلب دا ډیر زیات کولاو شوی دی اوبو د وجې نه ډیر زیاته علاقې راکېره کړې ده او هغه د لرګو پل پکې هم ښکاري هغه پکې هم هغه بل سر ته نشي رسېدی که نه کم ځای کې چې اوبه ډېرې سیوا دي تش هغه ځای کې هغه پل یې جوړ کړی دی باقي دا ځای ډېر زیات اوږد دی غټ دی کولاو دی پل پکې نه رسي نو چې کم ځای کې زیات اوبه ده هلته کې پل هغه لګولی دی نو باقي چې کم اوبه لږه ده په هغې به داسې خلک وراوړي دې نه مخکې چې لږ لاړ شي نو یو لیفټ شانتي هم لګېدلی دی په جنریټرو باندې چلی نو د یو ځای نه والا سټیشن یو ځای کې جوړ کړی هغه بل ځای کې هم سټیشن جوړ کړی دی نو په کرایه باندې خلک په هغې کې کښېنئ او د یو ځای نه بل ځای ته په هغه لیفټ کې اړئ بس دا ویډیو درته زه ختموم بس دی او بل پارت انتظار کوئ که تاسو دا ویډیو خوښوي په مینې ګورئ او لایک کوئ او کمنټ پې هم کوئ ستاسو څه رای وي ستاسو خپل فیلینګ هغه تاسو کمنټ کې شیر کولی شئ زموږ سره او بل پارت دپاره ویټ کوئ انشاءالله هغه به هم زموږ کوشش وي چې زر تاسو ته اپلوډ کو او بل زموږ به دا کوشش هم وي چې کمراټ ته زر داخل شو چې تاسو د کمراټ علاقه هم ووینئ د الله په امان